دیو جن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي 1 ساعت فکر کول دا د 1 کال د عبادت نه افضل دی. د هغې وجه دا ده چې دا دماغ په دې سر کې دی او ټول اندامونه د دې دماغونه لاندې دي. دا پې حاکم دی. دا لاس پښې سترګې څه چې حرکت کوي دا د دماغو د فیصلې نه بات کوي. حکم د زړه دی خو اجراءات دماغ کوي. زړه دا اندامونو ته نه وایي، زړه دماغو ته خبر ورکوي او دماغ بیا په دې فیصله کوي. بعضې علما وایي چې فیصله د دماغو ده، حکم د زړه دی، خو ټول کار دماغو کې دی. نو رسول الله مبارک فرمایي 1 ساعت فکر کول دا د 1 کال عبادت نه افضل دی. موږ ته به استادان وي یو ځای کې کارخانه خرابه شي، نو د برطانیې نه ورته استاز راوست، ورته وی دا کارخانه نه چلیږي. هغه ورته وی د لرګي یو سټک راوړئ. چې د لرګي سټک یې راوړه، یو پیپ ته یو وار ورک، ویزی بټن ووهئ. بټن یې چې ووهله کارخانه روانه شوه. کارخانې والا ورته ووی چې څومره شکرانه دې شوه؟ هغه ورته وی $10,000. ورته وی عجبه ده، نه دې نټ خلاص کړی، نه دې ماشین خلاص کړی، یو سټک هغه هم زمونږ او د لرګي و او یو پیپ ته دې وار ورکه، اوس ته $10,000 غواړې. هغه ورته وی $10,000 د دې وهلو نه وایم، د دې وهلو $1 اخلم، خو $9,999 زه د هغه فکر اخلم چې دا سټک کم ځای کې استعمال کړم. نو هغه فکر چې په هغې باندې الله تعالی انسان ته جنت ورکوي، هغه فکر چې الله تعالی په هغې باندې انسان د جهنم نه ساتي، هغه فکر چې د انسان ټول بدن د خدای تابعدار ګرځوي، هغه فکر چې د انسان ټول مال د په دین کې صرف کوي، هغه قیمتي فکر ته ضرورت دی. دې وجه نه زموږ علما وایي د قرآن کریم موضوع د توحید ده او په توحید کې اول حرف تی ده. تا معنا التدبر اشاره الى تدبر فی آیات الله. لازمه معنی دا ده د دې ټول قرآن کریم دا خو د دې ټولو کتابونو مجموعه ده، د ټول قرآن کریم او د ټول اسلام خلاصه دا ده چې ای د خدای بندگانو خپل د فکر اصلاح وکړئ، خپل ذهن صحیح برابر کړئ، چاته سپک مه ګورئ، د خدای خدایي ومنئ، د رسول الله مبارک پیغمبري ومنئ او دا ثابته کړئ چې زه غلام یم، زه مالک نه یم، زه عبد یم. مننه شیخ صاحب، دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه شیخ صاحب، کور مو ودان. الله مو خوشحاله وبخښي. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.